السلام علیکم ورحمت الله. ځوانانو څو ساعته مطالعه کوئ؟ دا پوښتنه له ځان څخه وکړئ. تاسو په 40 ساعتونو کې څو ساعته مطالعه کوئ؟ آیا تاسو پوهیږئ چې ډیر زیات علما د ژوند په آخري وختونو کې ړانده شوي دي؟ ډیر زیات امامان دي. د څه د وجې؟ ډیر زیات لیکلو له وجې او ډیر زیات درس ویلو له وجې، یعنې مطالعه کولو وجې. داسې ډیر زیات علما د امام بخاري څومره ډیر زیات سفرونه کړي، صرف د څه لپاره؟ علم زده کړې لپاره. علماو به میاشتو میاشتې سفرونه کول، په میاشتو میاشتې سفرونه کول، لرې لرې ځایونو ته تلل تر څو یو حدیث زده کړي، یو علم زده کړي. خو اوس موږ لپاره په موبایل کې هر څه موجود دي، خو موږ دې ته آماده نه یو چې دغه صرف موبایل کې ډاونلوډ کړو او ویل ولو. ډېرو علماو حتی ودونه نه کړي، صرف دې لپاره چې دوی د علم نه ورته نه وزګارېدل، لیکنو ته، ډوډۍ خوړلو ته نه وزګارېدل. د دې دومره زیاته مینه وه علم سره. یو وخت اسلامي نړۍ په مطالعه او علمیت او په اختراګانو کې ډېره زیاته مخکې وه. په طبابت او یوناني دواګانې په هر بخش کې اسلامي نړۍ نوم درلودو. په مختلفو اختراګانو کې په هره اسلامي ټولنه کې کتابخانې مروجې وې، یعنې ډېر خلک مطالعې ته تلل. هره ناحیه، هره ټولنه خپله کتابخانه درلودله. همداسې که تاسو قسطنطنیه او مثلا همداسې اندلس او اوسنۍ اسپانیا او پرتګال وګورئ، هلته اسلامي حکمرانان چې کوم مطالعه او کتابونه او کتابخانې ډېرې زیاتې وې. یعنې د دې کامیابي راز دا و چې دوی ډېره زیاته مطالعه کوله، ډېر زیات اختراګانې دې کولې، ډېر زیات لیکنې کولې. خو ډېر په تاسف سره باید دا ووایو چې په اوسني حالت کې ځوانان دته آماده نه دي چې مطالعه وکړي. حتی یوه صفحه هم دوی په ورځ کې مطالعه نه کوي. او په ډیر تاسف محصلین خو بیخي که ډیر کم مطالعه لږ وکړي هغه دی، که نه نور ځوان نه چې یو پوښتنه کوي څومره مطالعه کوي، یا هغه ورونه چې فارغ شوي دي د پوهنتون نه لیسانس او ماستري کړې ده چې پوښتنه کوي آیا اوس مطالعه کوي؟ نه، داسې فکر کوي چې ما درس وویلې، لیسانس او ماستري مې وکړه، وظیفه مې واخیسته، نور زما مطالعې سره هیڅ ربط نه لري، یا زما مطالعې سره څه کار. داسې نه ده. مونږ باید هر ورځ مطالعه وکړو تر څو خپل علم کې زیاتی راولو، علم مو زیات شي، نوآوري وکړو. تاسو ګورئ چې په ډېرو ځایونو کې حتی په مکتبونو، پوهنتونونو، مدارسو کې علما یا مثلا بعضې مولوي صاحبان چې مخکې 20 کاله درس ویلی دی اوسه پورې بیا مطالعه نه کوي، همغه درس باندې اکتفا کوي. همداسې ډېر استادان دي چې 6 کاله، 7 کاله یا 8 کاله مخکې لیسانس او ماستري نه فارغ شوي او اوس پوهنتونونو کې درسونه ورکوي یا په انسټیټیوټ کورسونو کې همغه نوټ باندې بیا بل کتاب نه لولي. تاسو په هر ورځ نوي کتابونه راځي، هر ورځ علم تغییر خوري، هر ورځ یو نوی نوآوري. نو دا چې موږ شاته یو او په نورو باندې متکیه ده، دا زموږ ضعف دی، ځکه چې موږ مطالعه نه کوو. نو ځوانانو راځئ، که په 2020 کې مو درسونه زده نه کړل، په 2020 نه مو څه زده نه کړل، راځئ په 2021 کې دا پلان وتړئ. ځان لپاره پلان وتړئ چې په هفته کې ورځ کې څومره مطالعه وکړئ، په کوم وخت کې 100 بجو نه 100 بجو پورې، او په هفته کې باید څومره درس ووایي، په میاشت کې همداسې کال اخره پورې څونه کتابونه باید تاسو مطالعه وکړئ تر څو وشئ کولی چې تاسو په ټولنه کې یو کامیابه شخصیت واوسئ.